پروفیسر راز محمد راز د سهیلي پښتونخوا د پښین سره تعلق لري. پښتون افغان د یو قبیلې ترین څخه تعلق لري. ډیر زیات کار یې کړی دی، خو موږ د نن یو ناول اشو لمر او باران وریږي ملګرو پر دې ډیر زیات لیکونه کړي وو. ډیر ښه ناول دی، د خپلې ټولنې مسایل یې په ډیر ښه انداز څېړلي دي او دغه د اشو سره یا د ښځو سره زموږ په ټولنه کې د جبر چې کوم بنیادي عنصر موجود دی هغه یې په خپله پښتني ژبه څېړلی دی. راځئ دغه ناول مخ په وړاندې. اشو لمر او باران اوري د مرحوم پروفیسر راز محمد راز یو شاهکار ناول دی چې په 2008 کې د فکر نو ادبي فورم لخوا چاپ شوی دی. د پښتو ناول نثار آریا لیکي د پښتو ناول شاوخوا سل کلن بهیر په سلګونو ناولونو کې یو داسې ناول دی کله چې دې ته توجه ورکول سي دا به د عالمي ادب برخه وګرځي. اشو لمر او باران اوري چې دوی پښتانه نړیوال ادب ته وړاندې کولی سي که د دې په انګریزي باندې یوه زوروره ترجمه وسي دا کتاب چې دی پښتانه په نړیوال ادب ته په ډېره اساني توګه دا دغه کولی سي. ولې چې دا یو ډېر شاهکار ناول دی. اشو لمر او باران اوري د یو تعلیم یافته پښتنې پیغلې د ستم او جبر ځپلي ژوند داستان دی. د هغه د ستړي ژوند داستان دی چې څنګه په یو نرواکه ټولنه کې د یو پیغلې سره د هغې د ښایست سره د هغې د ژوند سره یا د هغې د جینډر سره د هغې د سیم سره څومره ذات جبر ظلم او زیاتوب کږي. دغه ټول کم ناول چې دی دا د پښتنې ټولنې د جبر ظلم او د پښتنې ټولنې په هغه ماحول کې په چاپېرچل کې چې کوم ستمونه جبر د یو سیم سره کږي او بیا د هغې خلاف څنګه بغاوت یا د فطرت خلاف یا د دې جبر خلاف څنګه له ستونې رانغاړي یوه پښتنه پیغله اشو پر دې موضوع ګرځي. اشو چې دا د اشو سره جبر څه وسي چې اول دا دی چې خپله مور یې ډېره زیات ښکلا خدای ورکړې وي، ښایست خدای ورکړی وي او له دې ښایسته له دې ښکلا څخه تر ټولو له مخه دغسې د اشو چې ده هغه بې برخه کږي. هغه څنګه بې برخه کږي چې ایاز خان چې د دې د مور لور دی هغه اول ځان راځي ایاز خان چې دی دا خپله کومه د لیور چې دی دا د دې مور ځان ته کښېنوي. ولې چې د دې مور ډېره ښایسته او ډېره ښکلا لري نو ایاز خان د لیور دی او دغه لیور چې دی دغه د دې مور چې ده دا ځان ته کښېنوي. چې دا ځان ته کښېنوي دا د اشو پر ژوند باندې ډېر زیات اغېزه کوي، اثر کوي او د دې ژوند مکمل طور پر امپیکټ کوي. اشو چې دا په بیا په خپله چې ده دا د ناصر سره مینه لري. ناصر چې کله دوی کوچني وو ماشومان وو یو خو دوی بیچپیلو وو په یوه کلاس کې وو بل دوی په ماشوموالي په ماشومتوب کې ډېر زیات ژوند سره تر کړی دی چې هغه د ماشوموالي ژوند د دې پر ذهن باندې ډېر زیات اغېزه کړې ده، اثر یې کړی دی او د ناصر ته ډېر زیات زړه وربخښلی دی او د ناصر سره د مینې کولو راز یې د ماشوموالي څخه په زړه کې دی. دغه د ناصر سره په مینه کې همدغه خیالات یې د دې په ذهن کې یو تصویر جوړ کړی وی، یو انځورکشي یې کړې وه. یو وخت کې اشو ناروغه کږي، ناجوړه کږي، بیماري ورلوږي. دغه بیماري ولې ورلوږي؟ بیماري په دې ورلوږي چې د دې مور ډېره زیاته ښایسته وه او ښکلا یې درلوده. هغه د دوی اکا چې ده و خپل ځان ته په زوره کښېنوي. دا روحاني طور یا اعصابي طور د دې پر ذهن باندې ډېر زیات اثر وکړي.
اثر چې وکړي دا دغه راولاړ سي ملال یې یوسي ملاله د دم دپاره یوسي د دې اعصابي ناروغي وي ناجوړي وي او دوی ملاله دم له یوسي د ملال هم چې دی ملا اختر چې په کښنونګو د دې استاز هم وي دې ته به سبق وایه او دغه سبق چې ورته ویلو په دغه ټیم کې هم د ملا و دې ته ډېر زیات نیت خراب و او د دې سره به یې داسې چلونه یا داسې کیسې کولې چې هغه دې ته د ملا نیت په ماشوموالي دغه سوی و معلوم سوی و بیا پښتون وطن دی چې کله هم دا د ځوانۍ پر بهار باندې خپل قدم کښېږدوی یا د ځواني ګلانې وسپړېدو نو سم دم د کوره څخه پر دې بندیز ولګېدی چې د به نن بعد د تعلیم یا د سبق یا د نور دیني یا سري تعلیم چې دی دا ته نسي حاصلولی اوس ډېر وخت بعد وخت رسوی دی هغه ملا اختر استاز چې د دې استاز وی او دې سبق به وایه اوس یو وار بیا دا و ملا اختر سره مخامخ سو ملا اختر ته د دم دپاره وروستلګې ده چې دا اعصابي ناروغه ده ناجوړه ده ته باید دې ته دم ور وکړې او دا دم چې دی دا به شاید خدای له دا روحاني دا اعصابي کومه سایکالوجیکل ډس آرډر چې دی دا له دې زه بې خدای دغه کې واخیولې چې هلته الریډي د دې د مور سره چې کوم جبر سوی دی دا په هغه ټینشن کې مبتلا ده خو کله چې دا د ملا اختر ته د دم دپاره ورسي خو ملا اختر چې کم زیاتوب ورسره وکړي یا کم جبر ورسره وکړي یا کم شی ورسره وکړي جنسي تیری پر وکړي یا کوشش وکړي زیاتوب ورسره وکړي یا راسمنټ یې وکړي په دا کې دې ته د ناصر مینه ور یاد سي ناصر ور یاد سي یو علامي قوت چې دی په دا توګه دا دې ته واسي چې دا ملا د شرمولو وخت دی او د دې د بېعزته کولو وخت دی نو دا پر دا باندې ملا ته یو زوروره چپلاخه ورکړي شکنځل ورته وکړي او اول بغاوت هم د دېغه او د دې یاغیتوب له دې ځایه څخه د حالاتو جبر ستم دا وبل اړخ ته واړوي دلته د اشو په هکله باندې مجلس ختم کږي چې اشو د ملا سره ملا چې زیاتوب ورسره وکړي نو د اشو چې دا د ملا خلاف ډېر زیات مقاومت وکړي او ډېر زیات رزسټنس مزاحمت شو وکړي وروسته داسې دی چې په دې ناول کې ناصر خان چې دی هغه زلمی شي دغه زلمی د سیاسي اسلامیستانو په سر ځانګړی برید وکړي داسې وي چې دا ناصر خان د کلي ملایانو سره او د کلي دغه کم مذهبي د توندلارې سي دي یا مذهبي خلک سي له دغو سره یې ناسته ولیاړګه زیاته سي د دغو په لټریچر د دغو په چاپیرچل او د دغو په مجلسونو کې راسي او اخر طور چې دی ناصر ودې ته تیار کړي چې ناصر به ځواني مرګ کوي یعنی خودکش به کوي سوسایډ بمبر به کوي نو دا ناصر چې دی د هغه ناصر چې اشو مینه ورسره کوي له ماشومانو څخه د هغه د مذهبي او په هغه دغه کې راسي او دی د خودکش وکړي او دغه چې دی دغه ناصر له دې دنیا څخه کډه وکړي نو اشو یو وار بیا له الریډي د ډېرو مشکلاتو سره مخه وه بیا د دې یو امید و هغه ناصر و چې ناصر سره به دې مینه کوله او هغه مینه هم دغه دی خدای ځینې واخیسته یو خواته ایاز خان مور په زوره و ځان ته کښېنوله دویم ځل د ملا اختر جنسي تیری پر دې وسو او دریم ځل د ناصر مرګ اشو له نورو اعصابي ناروغیو سره د ډیسارډر سره مخامخه که نومان په نامه یو ځوان ته چې هغه و دې ته د مینې پیغام راولږي مطلب الریډي له ډېرې زیاته مشکله سره ده او دغسې دی نومان چې دی چې کله دې ته د مینې پیغام راولږي د مینې میسج راولږي او د مینې خط راولږي په دغه ټیم کې اشو چې ده و نومان ته ډېر مثبت جواب ورکړي ولې د نومان بل څه داسې پاته نه سو د اشو بل څه داسې پاته نه سو چې دا خپل ځان پرې تکه کړي او خپل ځان وژغوري نو ځکه یې د نومان و کم جواب د مینې جواب ته ډېر مثبت پیغام ووایي چې
زه مینه در سره لرم، هم د واده کولو اراده لرم. دغه دوی لا واده نه وی کړی او په دې دوران کې داسې کېږي چې نومان چې دی په دې دوران یا جریان کې نومان چې دی هغه د ایډز د ایچ آی وي په مرض باندې اخیستل کېږي. هیومن کوم ډیفیشنسي وایرس چې دی په دې باندې دغه نومان ته دا وایرس لګېږي. دغه ناروغي باندې نومان هم خبرېږي او تر ډېره پورې کوشش کوي چې د دې د نومان تر مابین دغه چې دی واده چې دی دا وځنډېږي، خو بالاخر چې دی دا واده وکړي او نومان چې دی ډاکټر ورته وایي چې تاسو د حفاظتي تدابیر چې دی انسټرکشن چې دی، یعنې تاسو له دې مرضه که په جنسي کم طریقه کار چې دی اړیکې چې ده هغه به تاسو پر پراپر طریقه وکاستئ نو دا له دې بیماري څخه بچاوېدلی شي. خو څه کې بعد کې نومان له دې سره واده کوي او بیا ورته وایي نومان و دې ته وایي واشو ته چې زه په دې مرض اخته یم د ایچ آی وي په مرض باندې که نه نو هیومن ډیفیشنسي وایرس دی که داسې یو دغه دی ابریویشن یې دی نو زه په دې مرض اخته یم لحاظه ما او تا جنسي اړیکه نسو سره نیولی، ته به زما په ژوند کې بس نور موږ دا جنسي یا دا دغسې دی دا به موږ نزدېکت نسو کولی. اشو د دې باوجود چې دا ور واده سوي ده او نومان ورته وایي چې زه په دې مرض اخته یم او ما او تا به دا نورې اړیکې نه سره کوو، البته ژوند به کوو. د دې باوجود اشو ودې ته وفاداره پاتې کېږي. اشو د دې د ناموس د دې د نومان د ناموس د عزت د پلار د کلي د وطن کوم کلتور چې دی او د دې رسم رواج چې دی د دې مکمل خیال ساتي. نه د چا سره د واده کولو اراده لري، نه له چا سره د غیر ضروري رابطو اراده لري. خو څه کېږي وروسته هغه نومان چې ودې ته یې ویلي دي چې زه به تا سره جنسي اړیکه نه کوم ولې زه د ایچ آی وي په مرض اخته یم، دغه نومان له یو بازاري ښځې سره پر جنسي اړیکو باندې نیسي. دله چې دغه اشو چې ده دغه نومان پر یو پردۍ ښځې سره پر دې رابطه باندې پر دې تړون باندې نیسي نو اشو ته ډېر زیات احساس کېږي، درد ورلوږي چې زموږ په معاشره کې د ټولنې کم مقام دی، د ښځې کم مقام دی، پر هغې هم ډېر زیات ترس راځي او پر خپل ځان هم ډېر زیات راسي. خو څه یې کوي اشو چې ده بېرته نومان یې لکوي واپس راځي هغه ایاز ته چې که څه هم د دې سره د دې اړیکه ضروري نه ده، مطلب روا نه ده، له دې سره د جنسي اړیکو روا نه ده، راځي بېرته دغه ایاز خان چې دی له دې سره رابطه زیاتوي او له دې سره دغه کېږي. بیا له دا بل ایاز خان سره چې دا کوم غیر ضروري یا غیر شرعي رابطې جوړېږي نو له هغه رابطو څخه بیا د دې ژوند ورسره روانېږي او دې ته خدای زوی ورکوي او دغه زوی د دې هغه نړېدلي ژوند ته تکیه ورکوي، هغه نړېدلی دیوال، هغه کمزوری دیوال چې د دا مایوسه وه، دا د یو پیمسټیک پرو چې د مایوسي په حالت کې وه، و دې ته یو ژوند ورکوي، و دې ته یو سوچ ورکوي، و دې ته یو امید ور پیدا کېږي چې ژوند شته او له ایاز خانه څخه دغه زوی کېږي. خو بدبختي دا ده چې څه وخت بعد دغه بچی چې خدای ورکړی دی دا بیا په ناروغۍ اخته کېږي، په سخته ناروغۍ باندې او له دې ناروغۍ له وجې د دې ناروغۍ له سببه دا بچی هم مري. اوس اشو چې ده اوس هغه اشو نه پاتېږي. اشو د نام نیاد کم مذهبي توندلارې چې دي له هغه څخه خپل بدل اخلي او دغه کم روایات چې دي چې په کومه کې ښځه ډېره تنګه وي، نرواکه ټولنه چې د ښځې سره جبر کېږي، هر زیاتوب کېږي او په هر زیاتوب کې دا چې دا پټه پاته کېږي، پټه خوله پاته کېږي او دغه خلاف چې دی دا لستوڼي رانغاړي او د فطرت او د تقدیر او د قسمت د فیصلو خلاف
هم دا خپل لستوڼي رانغاړي او واشو د دې د انتقام دپاره درېږي چې له دې ټولو به انتقام اخلم او داسې انتقام به اخلم چې د مرګ خولې ته خپل ځان ورکوي او بیا دا له خپل مرګ له دې څخه ځان ګوري. یعنې داسې جذبه یې په ذهن کې راپورته کېږي چې څنګه د دې جبر د دې ظلم خلاف دغه چې دی انسان بغاوت کولی سي، انسان مبارزه کولی سي او انسان له دې څخه خپل ځان ژغورلی سي. همدې ته کلک نیت تړي او له ستوني رانغاړي د دې ټول جبر روایات، د دې توندلارو، د دې قسمت د دې خلاف مبارزې ته ملا